نصرت صاحب ستړی مشه او په خیر راغلی. بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په خپرونه کې مو راسره ونډه واخیسته. ډېره مننه بریال صاحب، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله ده. روژه به ښه تېرېږي او ښې روژې دي، حتما په اوریدونکو باندې هم ښې تېرېږي انشاءالله. خوشحاله اوسئ. په پیل کې غواړم چې د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ چې کوم را روان سیریز دی، دغه سیریز چې د مارچ په 14 باندې باید پیل شي، څومره مهم دی د افغانستان لپاره او څنګه ارزوي؟ مهموالی خو څو وړخونه دي. یو خدا ده چې مثلا لوبې کول په ټوله کې ډېر زیاتې مهمې دي. بریال صاحب د پول منبر لوبډلو لپاره باید لوبغاړي آماده اوسیږي او دا ډېره ښه خبره ده چې د نړیوال جام وروسته او د آی پی ایل نه مخکې یو سیریز برابرېږي، ځکه د آی پی ایل داسې یو سیزن دی چې هغه خواوشا 2 میاشتې او 10 ورځې یا دغه عمره لا ډېر وخت ټولې لوبډلې چې دي ارامې ناستې دي او ټول لوبغاړي په آی پی ایل کې مصروفه وي چې تر ډېره پورې هلته یو کیسه همداسې ده، نو دا څو کلونه همداسې ده چې آی پی ایل شروع کېږي او نړیوالې لوبې ورته درېږي. نو ډېره ښه خبره ده چې موږ له آی پی ایل وړاندې یو سیریز ولرو. دا خو یو مهموالی. دوهم مهموالی دا دی بریال صاحب چې 2028 50 ورځ نړیوال جام ته لوبډلې د رینکینګ له اساس ځي، چې ځینې لوبډلې باید په رینکینګ کې ټاپ 10 کې راشي تر څو دوی کوالیفای شي، او ځینې لوبډلې که کوالیفای نشي د رینکینګ له مخې دوی باید کوالیفای راوند ته لاړ شي. نو دغه سیریز د افغان لوبډلې په کوربتوب ډېر زیات مهم دی. په خاص ډول زه په یو ورځنۍ لوبو خبره بل کوم چې موږ دپاره هم د دغه نړیوال جام دپاره تیاری کېدلی شي او هم که موږ لوبې ګټو زمونږ په پوینټونو باندې تاثیر کوي، موږ په رینکینګ کې مخکې راځو. نو ډېر زیات مهم دی. شل ورځې لوبې هم مهمې دي. هلته به زموږ لوبډله مثلا 2026 نړیوال جام کې زموږ کارکردګي ښه نه وه، پیل به له همدغه سیریز کې تر څو 2028 دپاره لوبډله آماده شي، جوړه شي کوم ځای کې چې مثلا موږ خامیان لرو. نو په ټولو اړخونو باندې دغه سیریز ډېر زیات مهم دی او هیله ده چې وشي. کور ودان نصرت صاحب د سریلانکا ترڅنګ د نورو دغه ډول سیریزونو لپاره که څه هم د انډیا لوبډلې سره هم سیریز لرو، خو هغه یو څه لرې دی، فرصت لا شته دی تر هغه پورې. نورو کومو لوبډلو سره دغه ډول سیریزونه ترسره کول یا اخیستل مهم دي؟ ګټور دي. ګورئ بریال صاحب په رینکینګ کې یو اصول داسې دی چې مثلا ته کله یوې لوبډلې نه مخکې او هغه لوبډلې نه ته لوبه ګټې، ستا پوینټونه دومره تاثیر نه لري، خو ولې که تا نه یې ګټي ستا په پوینټونو هم تاثیر لري او دا بلې لوبډلې په پوینټونو باندې هم تاثیر لري، چې مثلا هغې لوبډلې پوینټونه هم ډېرېدلی شي او هم تا نه ډېر پوینټونه کمېدلی شي په رینکینګ کې. که مثلا موږ یې له سریلانکا نه ګټو، دقیق راته همدا وشي به نه ده معلومه چې سریلانکا لوبډله په څوم پوزیشن ده، خو ولې له موږ نه مخکې ده په رینکینګ کې، او هند خو بیخي ډېر زیات مخکې ده. نو که له دې دوو لوبډلو نه موږ یوې لوبه هم ګټو نو موږ دپاره ډېره ګټور دی. ولې که موږ بایلو دومره تاثیر منم چې تاثیر لري، پوینټونه مو کمیږي، خو ولې هغه لوبډلې نه چې ته لوبې ګټې او هغه ستا نه په رینکینګ کې مخکې اوسېږي، نو تا ته ډېر زیات پوینټونه راځي په رینکینګ کې. خو که ته ترې نه بایلي دومره تاثیر نه لري. ولې که مثلا موږ له هند نه ګټو، موږ پوینټونو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، موږ ډېر پوینټونه ترلاسه کوو، ولې د هندي لوبډلې پوینټونه هم کمېدلی شي. نو ګټور دي. ځکه کله کله نو چې یو څه لپاره سناریو جوړیږي نو ته ټول فوکس به په هغې وي. یو خو دغه د لوبډلې آماده کېدل دي چې مثلا ستا په لوبډله کې څومره خامیانې دي، ته سویلي افریقا ته نړیوال جام لپاره ځې او تا باید په کومو برخو کې کار وشي. پیاوړو لوبډلو سره ستا که لوبې کېدونکې وي بریال صاحب هلته نو ډېر زیات مرستندویه اوسېږي، چې مثلا ستا پاس بالنګ خرابه دی، ته له هند سره مخ کېږي، نو هند خلاف خو ته ځې په پاس بالنګ نشي کارولی، ته به تر ټولو هغه ښه بالران کاروي. نو هغه ښه بالران چې د هند خلاف ښه ځلیږي، نو مثلا د سریلانکا خلاف ښه ځلیږي، 2 پیاوړې لوبډلې دي، نو بې له شکه چې ستا دغه بالران بیا د دغه نړیوال جام لپاره ښه آماده کېدلی شي. یوازې په دغه 2 سیریزو باندې فوکس نه دی پکار، نور لوبې هم برابرول پکار دي. ولې له غټو لوبډلو سره لوبې کول لوبغاړي په ډېر ښه شکل سره آماده کوي، هغه رینکینګ او نړیوال جام ته کوالیفای که ترې نه وباسو هم. مننه. نصرت صاحب یو بله مسله چې د همګړۍ روانو حالاتو ته په کتو ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه سیریزونه د افغانستان په کوربتوب یا د افغان ملي لوبډلې په کوربتوب، یو په ابوظبي کې او یو په شارجه کې،
نو په اماراتو کې دغه په ټوله کې د افغانستان په کوربتوب دغه سیریزونه تر سره کیږي. اوسنی وضعیت ته په کتو منځني ختیځ کې خصوصا چې د ایران، امریکا او اسرائیل ترمنځ وروستي کړکېچونه دي او په اماراتو کې هم د ایران له لوري نه بریدونه تر سره شوي دي. څومره امکان لري چې د مارچ تر 14 پورې به دا وضعیت بل ډول شي او دلته به دغه سیریزونه وشي او کنه؟ یو خو د وضعیت په اړه بریال صاحب سړی اټکل نشي کولی چې مثلا دغه وضعیت کله ښه کېدلی شي که نه، ځکه تاسو په دې کې موږ او تاسو ښکیل یو چې دا وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې کنټرولول به لږ شانته وخت نیسي، ځکه چې هغه د خبرو کې سم تر دا دمه پورې نه شته دی چې یو دواړه غاړې وایي چې اوس اوبه له ورخه تېرې دي. داسې یو حالت دی. شارجه کې به ډېر زیات مشکل ونه اوسېږي، ځکه موږ تاسو څومره معلومات لرو په دوبۍ او بزوبۍ کې نو د ایران لخوا بریدونه روان دي. په ټوله کې دغه منځني ختیځ چې تاسو یاد کړ په بېلابېلو هیوادونو کې د ایران او د امریکا چې کومه جګړه ده، ولې دغه هیوادونه هم ترېنه متضرره دي او لګیا دي، دغه کیسه روانه ده. یو بل ډېر غټ جنجال چې دی بریال صاحب هغه دا دی چې مثلا که ته هر هیواد ته سفر کوي نو یو وار باید متحده عربي امارات ته لاړ شي. دا یو کیسه ده او هلته هم هغه میدان هم یا مثلا متحده عربي امارات ته هم سفرونه نشي کېدلی، ځکه وضعیت داسې دی نو زړه هم نه کوي او څوک نه په اسانۍ باندې کېدلی شي. یو څه چې دی هند ته که چېرته ډېر غلط نه شم مستقیما سفرونه کېدلی شي د افغانستان ده، خو ګمان کوم سریلانکا ته داسې نه کېږي. البته زه چې څومره اټکل کوم داسې یو څه که سریلانکا ته ځو هم بیا یو ځل متحده عربي امارات ته لاړ شو بیا سریلانکا داسې یو کیسه ده. نو که چېرته دغه لوبې هند ته انتقال شي، البته په دې باندې غور روان دی، که هند ته انتقال شي نو بیا مثلا کېدلی شي سریلانکا ته بیا اسانه ده چې مثلا هغوی هند ته سفر وکړي، هغوی لنډ کولی شي، اسانه ده، مشکل نه لري. خو ولې موږ دپاره به هم یو کیسه اوسېږي. یوازې خو د ایران او د امریکا او د متحده عربي امارات او د سعودي جنجال نه، دلته هم یو جنجال دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا هم یو کیسه ده چې مثلا د دغه ځای نه پرواز کېدلی شي که نه شي کېدلی، دغه اوسني حالت ته په کتو نو لږ شانته اندېښنې ډېرې زیاتې دي بریال صاحب چې آیا دغه لوبې سرنوشت به څنګه کېږي. خو دلته اوس د افغانستان کرکټ بورډ په دې باندې غور کوي بریال صاحب، که چېرته په متحده عربي اماراتو کې حالات ښه کېدلی نه شي نو دوی دغه لوبې سریلانکا یا هم هند ته وړي. که هند ته وړي خو داسې یو کیسه شته چې مثلا دوی به مستقیما سفر کوي. آیا چې د دغه سفر امکان شته او که نه دا هم یو باز، ځکه دلته شته وضعیت د افغانستان هم هغه ډول ښه نه دی، د پاکستان سره موږ په جګړه کې ښکېل یو او هره دقیقه د دې امکان شته چې هر څه پېښ شي. نو دا هم یو کیسه ده چې مثلا دومره رسک اخیستل پکار چې دغه سیریز د دومره مهم وګڼل شي چې موږ ټول لوبغاړي د په رسک کې واصل شي چې مثلا دوی د په تیاره کې اوسېږي او دوی هند ته ځي داسې یو پیښه وشي. نو لږ شانته اندېښنې شته، خو موږ به تمه وساتو چې یو څه حل راوځي. که مثلا په اوس وخت کې ونه شي، آیا ځنډول امکانات شته چې دغه وځنډول شي او بیا په بل وخت کې تر سره شي؟ که څه هم دغه تقسیم اوقات د لوبو د نورو لوبډلو مخکې آی پی ایل را روان دی، هلته به هم لوبډلې مصروفه کېږي. آیا دا امکان شته چې بیا دغه سیریز دومره وځنډول شي چې تر آی پی ایل وروسته تر سره شي؟ بالکل له دې وړاندې هم داسې شوي دي چې ډېر وخت تاسو ته بهتره معلومه یو ځل د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ یو سیریز وځنډول شو، بیا د هغې سیریز څو لوبې وشوې، کله یې ترې ورځنۍ کېږي، شل ورځې ورسره یوځای کېږي، بیا شل ورځې کېږي ورځنۍ ورسره یوځای کېږي. هغه د ټیسټ لوبو سرنوشت تر اوسه هم نه دی معلوم چې څنګه به شي. نو دا شی امکان لري بریال صاحب چې مثلا له آی پی ایل وروسته په جون کې موږ له هند سره لوبې لرو. نو که چېرته مثلا همدغه د هند سره د لوبو وروسته که سریلانکایي لوبډله هم وزګاري په دې شرط موږ به وزګار وو، که سریلانکایي لوبډله هم وزګاره وي نو بیا کېدلی شي. نو د دې امکان شته د دواړو بورډونو په تفاهم سره مثلا دواړه بورډونه خپل هغه مهالویش ګوري چې کومه میاشت کې دواړه بورډونه وزګار دي سره دغه لوبې امکان لري نو بیا کېدلی شي. او تر اوسه پورې د دغه لوبو د نه سرنوشت په اړه څه معلومات نشته چې مثلا دغه لوبې بیخي نه کېدونکي دي د اوس لپاره، ځکه چې دواړه بورډونه دې ته منتظر دي چې وضعیت څه ډول دی. او که چېرته مثلا وضعیت کې ښه والی راځي نو کېدلی شي په متحده عربي اماراتو کې وشي، ځکه وضعیت داسې دی چې همدا سبا هم ښه کېدلی شي، بل سبا هم ښه کېدلی شي. یو مسله بل هم شته ده چې د آی پی ایل لوبې فکر کوم یو څو ورځې ځنډېدلې دي، 2 ورځې ځنډېدلې دي. که چیرې وضعیت ښه کېږي تر هغه پورې نو امکان لري چې افغان ملي لوبډلې لوبغاړي یو څو ورځې آی پی ایل ته وروسته ورشي. دا امکانات شته ده چې خپل سیریز تر سره کړي؟ بالکل، یعنې د لیګونو په خاص ډول د هند غوره لیګ یو اصل دا دی چې مثلا لوبغاړي
چې کله نېشنل ډیوټي ته ځي نه هیڅ ممانعت نشته. قرارداد دوی سره کیږي چې مثلا ټولو لوبو کې دوه اویلیبل وي، خو یو دم داسې یو حالات رامنځته کیږي چې باید دوی خپل ملي لوبو ته لاړ شي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې ډیر وخت په هند غوره لیګ کې په پلی آف لوبو کې انګلینډیان، استرالیان، سویلي افریقا لوبغاړي پریدي لوبي او زی دوی هغه ته ځي خپل لوبو ته ځي. په هغه وروستیو کې دوی هغه لوبې برابر کړي. وروستي ځل لپاره چې کوم هند غوره لیګ وشو د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم جنجالونه په هغې کې یو څو ورځې لوبې وځنډېدې که ستاسو یاد شي. بیا نو موږ تاسو ولید چې د سویلي افریقا ډېر مهم لوبغاړي لاړه، دوی هغه د ټیسټ اتلولیو هغه کوم فاینل چې هغوی دپاره چې دوی آمادګي نیوله دوی لاړه. دغه راز انګلینډیان ډېر وخت داسې کوي چې مثلا په پلی آف لوبو کې ځي. نو دغه مشکل نشته. مثلا که موافقه داسې وشي چې حالات مثلا ښه شي او دواړه بورډونه دې ته نه رسیدلی چې مثلا دغه لوبې دې وځنډول شي، یو خو دا ده چې لوبې وځنډول شوې بیا نوره موافقه ختمه شوه، نور بیا نو فوکس په هند غوره لیګ دی. خو ولې که مثلا دواړه بورډونه دې ته په تمه چې ته ورګې حالات ښه شي، نو که مثلا د هند غوره لیګ کې یو دوه درې لوبې دغه لوبغاړي مس هم کړي نو بیا کېدلی شي مشکل نه. ځکه هند غوره لیګ ډېر اوږد دی، 2 میاشتې خواوشا دی، نو کېدلی شي چې مثلا دغه لوبې یو 2 ورځو کې یا مثلا یو دوه درې لوبې لوبغاړي مس کړي او خپل ملي لوبې وکړي. نصرت صاحب یو بله مسله هم د کوربتوب ده چې دغه لوبې خو د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. که چیرې فرض وکړئ چې حالات خدای مکړه ښه نشي او ځای بدل شي، بیا به هم کوربتوب افغانستان کې خصوصا که بیا سریلانکا انتخابیږي دغه لوبو ترسره کېدو لپاره، بیا به هم په سریلانکا کې افغان ملي لوبډله د دوی کوربه وي او که نه کوربتوب به سریلانکایي لوبډله په غاړه اخلي. دا په کرکټ کې داسې کیسې ډېرې شوي چې بریال صاحب یو لوبډله د یو هیواد ته ورځي او هماغه هیواد کې د هغې لوبډلې کوربتوب کوي. یو کوربتوب خو یو د اصل دا دی، یو مثلا موږ خپل لوبغالي نه لرو، افغانستان ته څوک راځي نه، نور په هر ځای کې چې موږ چېرته ځو هم لوبډله راغواړو. مثلا موږ په قطر کې د زونو لوبډلو کوربتوب کړی، متحده عربي اماراتو کې مو کړی، هند کې مو ډېر وخت کړی، حتی سریلانکا کې موږ د پاکستاني لوبډلې کوربتوب کړی دی. نو دغه مشکل به نه اوسېږي. یوازې همغه لوجستیکي مسایل دي چې مثلا افغان لوبډلې افغانستان کرکټ بورډ په غاړه اخلي او هماغه کوربتوب دی، مثلا چې په هغې کې د پروډکشن دی، نور لوجستیکي مسایل دي. داسې کیسه که څه هم هیواد به د سریلانکا وي، خو ولې کوربتوب او عاید چې دي دلته عموما کې مهمه پکې د دغې سیریز نه عاید ترلاسه کول دی بریال صاحب، چې عاید باید خپل یو بورډ ترلاسه کړي. نو کېدای شي مثلا که په دې باندې موافقه وشي چې موږ تاسو ته سریلانکا ته درځو، اوس کوربتوب تاسې وکړئ، له IPL وروسته بیا تاسې متحده عربي اماراتو راشي، موږ هم کوربتوب وکړو، داسې هم کېدلی شي. که داسې سریلانکا وایي چې نه زموږ اوسنی د مالي وضعیت د دې نه دی چې موږ ستاسو کوربتوب وکړو، تاسې راشي دلته لوبې کوو، زموږ کوربتوب تاسې وکړئ. یعنې داسې شی کېدلی شي. ډېر پېښې داسې شوي دي چې مثلا یو لوبډله یو هېواد ته ځي، د هماغه لوبډلې کوربتوب کوي تر څو هغه لوبډله په مالي لحاظ جوړه کړي. ډېر زیات غلط نشم نه پوهېږم چې د انګلینډ او د زمبابوې ترمنځ یو ټیسټ لوبه وه، د هغه د انګلینډ لوبډله د زمبابوې لوبډلې داسې کوربتوب کوي چې حتی د زمبابوې لوبډلو لوبغاړو ته هغه میچ پیسونه هم دوی ورکوي تر څو دوی په مالي لحاظ باندې آماده شي یا مثلا دوی جوړ راشي. نو داسې کېدلی شي، مشکل به نه اوسېږي. دواړه حالتونه راتللی شي. مثلا سریلانکا هم وایي چې اوس به موږ دا خپل کوربتوب دا سیریزونه وکړو، له IPL وروسته مثلا دغه کال په وروستیو کې مثلا په اوږدو کې به بیا ستاسو په کوربتوب باندې بیا دغسې 2 سیریزونه په نظر کې ونیسو. د دې امکان هم شته، د امکان هم شته چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د سریلانکا کوربتوب وکړي. خو دلته یو مسله بله ده چې دمګړی خو د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په متحده اماراتو کې د دغو سیریزونو د ترسره کولو لپاره هغه لوجستیکي مسایل تقریبا بشپړ شوي دي او دوی تیار چمتووالی نیول شوی نهایي شوی دی. که چیرې اوس ځای بدلیږي یا هندوستان ټاکل کیږي یا هم سریلانکا ټاکل کیږي، په کمه موده کې به آیا دا امکانات څومره لري چې افغان کرکټ بورډ وتوانیږي چې هلته د کوربتوب مسایل په ښه توګه ترسره کړي؟ یو 2-3 ورځې وخت به ونیسي، ډېر زیات به ستونزمن نه وي. اوسنی عصر چې دی ډېر زیات ماډرن عصر دی او هر څه امکان لري، کېدلی شي ډېر زیات به سخت نه اوسېږي بریال صاحب. یوازې 2-3 ورځې کافي دي چې مثلا په دې باندې دوی لاړ شي او مخ سره اقدام وکړي. ډېره به سخته نه اوسېږي. منم چې یو ورځ کې به ونه شي، شاید یو 2 ورځې وخت به نیسي چې مثلا هغه ټولې خواوې په نظر کې ونیسي، هوټلونو سره د منظم راشي، دغه راز د پروډکشن سره خبرې وشي، دغه ټول مسایل خو یو 2-3 ورځې ته وخت ضرورت لري. که چېرته وشي سخته به نه وي، ډېر سخت نه دی او دغه کار ډېر ستونزمن نه دی. بله مسله د
لوبغالو ده چې اماراتو کې افغان ملي لوبډلې ډېرې لوبې کړې دي، داسې ده لکه خپل پیچونه چې وي. او د سریلانکا ته که چیرې دا لوبې انتقالیږي، په هند کې خو دوی له کنډیشن او پیچونو سره بلد دي. هلته سریلانکا کې به د دوی په کارکردګۍ څه اغېز ولري که چیرې هلته دغه لوبې بدلیږي او ځای هلته ټاکل کېږي؟ موږ ډېر زیات په اسیا کې لوبېدلي یو، د پاکستان نه بغیر نور موږ په دغه څلورو هېوادونو کې ډېر لوبېدلي چې په هند دی، متحده عربي امارات دی، بنګلادیش دی او سریلانکا. دلته موږ ډېرې لوبې کړي، بېلابېلو ایونټونو ته تللي یو، بېلابېل سیریزونه مو کړي. ما وړاندې هم یاد کړه چې حتی موږ په سریلانکا کې د پاکستاني لوبډلې کوربه‌توب کړی، په هند کې خو مو د ډېرو زیاتو لوبډلو کوربه‌توب کړی، بنګلادیش ته ډېر زیات سفر کوو، هلته د دوه اړخیزه سیریزونو دپاره، سریلانکا ته ډېر سفر کوو، متحده عربي امارات خو زموږ هغه په اصطلاح باندې هوم دی، هلته خو تل ځو، مشکله به نه وي. او مهمه دا ده چې لوبې دي د آمادګۍ دپاره او د رینکینګ دپاره. نو که هغه لوبې مثلا په سریلانکا کې کېږي، نسبتا د سریلانکا لوبډلې ماتول به ستونزمن وي هغې ته چې موږ یې په متحده عربي اماراتو کې ماتو. دا کیسه به وي. کله چې مثلا ته سریلانکا ته ځي، د اسیایي لوبډلو په خاص ډول د هند، د سریلانکا او بنګلادیش دا هغه لوبډلې دي چې دوی ته په خپل کور کې ماتې ورکول ستونزمن دي بریال صاحب، ځکه دوی په خپلو لوبغالو کې ښه بلد دي. پیچونه دوی د خپل وضعیت ته په کتو، د خپل لوبډلې ته په کتو برابروي. نو هلته دوی ماتول سخت دي. خو ولې افغان لوبډله پیاوړې لوبډله ده، کولی شي چې مثلا په دې هر هیواد کې هر لوبډلې ته ماتې ورکړي. مننه. د دې سیریزونو لپاره که لږ په دې هم وغږیږو په لاندې ډول چې د سکواټ مسله ده چې نوو کسان ته پکې ځای ورکړل شي او که نه پخواني کسان باید په سکواټ کې وي. نه، تغیرات خو راځي بریال صاحب. موږ او تاسو ټول په جریان کې هم یو چې حتی د شل ورځو لوبو د لوبډل مشر راشد خان په تبدیلۍ باندې هم خبرې کېږي، او دغه راز په لوبډله کې به ډېر زیات تغیرات راځي. په خاص ډول په پاس بالنګ کې به تغیرات راځي چې ځینې لوبغاړو ته به دمه ورکول کېږي، په بیټنګ کې به تغیرات راځي، ځینې ځوان لوبغاړي په نظر کې نیول شوي چې هغه ملي لوبډلې ته راځي. تغیرات باید راشي. موږ سره کافي وخت دی. 2028 شل ورځ نړیوال جام ته، دغه راز 2028 15 ورځ نړیوال جام ته موږ سره کافي وخت دی. ښه وخت دی، همدغه ځای نه باید پیل وکړي او تغیرات راشي. موږ ولیده چې په 2026 شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې کارکردګي د پام وړ نه وه. موږ لاړ نشو، کوالیفای مو ونه کړه سوپر 8 ته. نو خبره دا ده چې تغیرات راشي او راځي. موږ چې څومره هم معلومات لرو تغیرات راځي، او دا ډېره زیاته ښه خبره ده چې ځینې ایکسپیرینس لوبغاړي په دې نوم چې دوی سینر دي، ایکسپیرینس لري او د همدې دپاره لوبېږي او کارکردګي د پام وړ نه ده. روزونکی بدل شو، پای بس په ټوله کې د ځوانانو ډېر زیات طرفدار دی. په دې باندې غواړم چې لږ ستاسو نظر واخلم چې د نوي روزونکي مشر روزونکي ټاکل ریچارډ پایبس څومره به د افغان ملي لوبډلې لپاره ګټور تمام سي او څنګه یو ټاکنه ده؟ ډېر زیاته ښه ټاکنه ده. په خاص ډول موږ چې یو د انګریزي روزونکو سره، انګریزان چې کوم یو دي د هغې سره ډېر زیات راحت یو. انګریزان په خپلو کارونو کې ډېر زیات دقیق دي. تاسې موږ د ټراټ روزنه ولیدله چې څومره ګټوره وه د افغان لوبډلې سره. پایبس کافي ډېره زیاته تجربه لري او موږ تمه لرو چې د افغان لوبډلې سره د سفر ډېر ښه وسیږي. د چې څومره دلچسپي لري د افغان لوبډلې سره کار وکړي، حتی د افغانستان ته راځي چې زه د افغانستان ټولو ولایتونو ته ځم. د دې یو خبره ده چې بیا ماته ویل شي چې افغانستان ته تګ، ما په دې اړه باندې بیخي فکر نه دی کړی چې زه دې نه ځم. په دې اړه مې بیخي فکر نه دی کړی، یعنې زه ځم او دی وایي چې زه مثلا هلته لوبغاړو سره کار کول غواړم. نو ډېر ګټور دی. دی د سینر لوبغاړو په اړه هم خبرې کوي. تر ټولو مهم بحث چې د په خبرو کې دی بریال صاحب، دی په کمپټیشن باندې ډېر زیات باور لري چې څوک وړ وي، څوک حقداره وي هغه به لوبېږي، څوک چې حقداره نه وي هغه به نه لوبېږي. دغه راځي په بنچ کوي کدو باندې خبرې کړي چې دا ډېره زیاته مهمه ده. او موږ او تاسو تل په دې بحث کړی چې په بنچ کوي کول ډېر زیات مهم دی بریال صاحب. کله چې ستا بنچ کوي اوسېږي، ستا لوبډله مثلا فضل حق زموږ که بنچ کوي وي، پاس بالنګ مو کوي وي، په بنچ چې کوم ناس لوبغاړي دي، که فضل حق نوی نه وي زموږ دپاره به مشکله نه وه. موږ به نور لوبغاړي آماده وو، موږ دغه نړیوال جام کې ښه کرکټ کړی. خو ولې موږ بنچ کې څوک نه دي کېنولي. مثلا موږ ګوربز په هر حالت کې موږ لوبو ویکټ کیپر دی، موږ سره بل ویکټ کیپر موږ په بنچ باندې کوي نه دی کېنولي. نو هغه په دې باندې هم ډېر زیات باور لري چې ستا بنچ به دومره کوي اوسېږي.
هند داسې یو لوبډله ده بریال صاحب چې په بنچ باندې کوم کسان ناس وي هغه لوبغاړي راښکته کېږي 2-3 نور ورسره وي دغه کومه لوبډله چې په میدان کې د دې سره داسې لوبه کوي چې ترې ګټلی شي بنچ هغه دومره کوي کړی دا نو ډېره زیاته مهمه ده. پای بس ټاکنه ډېره غوره ټاکنه ده په ځای ټاکنه د ډېر ایکسپیرینس روزونکی دی. ځینې وخت داسې بریال صاحب چې مثلا یو روزونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا وي چې ولا د نړیوال کرکټ نه دی کړی د نړیوال کرکټ نه دی کړی خو ولې دی ډېره زیاته ښه تجربه لري په روزنه کې او زه خپله ورته ډېر زیات خوشبینه یم. نصرت صاحب اوس مسله دا ده چې څنګه کولی شو چې دغه بنچ مسله چې تاسو یاده کړله دا قوي شي او هغه څه چې تمه کېږي او هغه څه چې د خلکو غوښتنې دي او اړتیا ده په هغه کچه باندې قوي شي کومې لارې چارې دي؟ د پای بس یو څه چې کوي هغه ډېر جالبه وایي. موږ تاسې چې په دې نظر و چې لوبغاړو ته باید په 2 اړخیزه سیریزونو کې موقع ورکړل شي تر څو دوی آماده شي نړیوالو لوبو ته. داسې یو نظر دی خو پای بس بیا جالبه وایي هغه وایي چې مثلا ته یو لوبغاړي یا بنچ په هغې وخت کې نشي کوي کولی چې ته په 2 اړخیزه سیریزونو کې موقع ورکړي ته هغه سره باید مخکې له دې چې سیریزونه وشي ته باید ورسره کار وکړي. مثلا الف لوبډلې په سویه باندې باید ته لوبغاړو سره کار وکړي. ډومېسټیک کې باید ستا لوبغاړي دې ته آماده شي هغه نړیوال کرکټ پریشر هینډل کړی شي. دی په دې نظر باندې دی دا چې زه افغانستان ته ځم هم په همدې خاطر باندې ځم چې زه لوبغاړي خپله له نږدې وګورم چې زه څه ډول لوبغاړي زما په کار دي. نو دی ورته ډېر ښه پلانونه لري او دا ډېره زیاته مهمه ده چې مثلا یو څه چې دي چې د لپاره دومره رول ولکړل شي چې دغه ټولې لوبډلې د تر کنټرول لاندې دا مشر روزونکی دی باید ابدالیان لوبډلې د تر کنټرول لاندې وي ډومېسټیک باید د تر نظارت لاندې وي 19 کلن باید د تر نظارت لاندې وي. دا ډېره زیاته مهمه ده او هیله به وساتو چې مثلا د ته پوره هم دومره رول ولکړل شي لکه دی چې څنګه غواړي. نو دی ورته ښه پلانونه لري چې مثلا دی غواړي په الف لوبډلې په سطحه باندې خپل لوبغاړي ښه صحیح وروزي اول ته هم د تر نظارت لاندې انتخاب وشي. دغه راز په کور دننه چې کوم ډومېسټیک کرکټ کېږي دی چې زه به راځم دلته به لوبغاړي ګورم زه به ټیلنټ ګورم چې څه ډول دي بیا به هغه لوبغاړو باندې کار کوو. دغه راز چې پیسي سنټر ته هم چې خوشبختانه دولت احمدزیه ورته ټاکل شوی دی چې یو ډېر ښه ایکسپیرینس کوچ دی د افغانستان ملي لوبډلې مخکینی لوبغاړی دی هلته به د لوبغاړو سره کار کېږي په 2 اړخیزه سیریزونو کې هم دغه لوبغاړو ته به موقع ورکول کېږي او برابرې وي. نو ډېر ښه پلانونه ورته لري ورته خوشبینه یو هیله ده چې ډېره ښه نتیجه ورکړي. کور ودان نصرت صاحب چې زموږ بلنه مو منله او تر دې ځایه راغدلې په دې مسایلو مو بحث وکړ. ډېره مننه تاسې هم بریال صاحب خوښ اوسئ.